دا علم د میراث دا علم دیتا په عربی کې علم الفرائض وای علم الميراث علم الفرائض دا ټول نمونه دي ته ویل کیږي او علماء تعریف کوي چې هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث دا دې علم دی چې د دې په رڼا کې به ته پیژنې چې څوک په میراث کې حصہ اخلي او څوک به نه اخلي او کمی چې اخلي هغه به څومره اخلي اب ته دې علم پر رڼا کې معلومي د دې علم د اهمیت وګورئ په اصول نقاط کې اولنی خبره الله په خپل د میراث تقسیم کړي دلیل دې مسله په اهمیت باندې دلیل کنه دی الله په خپل تقسیم کړي بچو د پاره خزو د پاره خاوندانو د پاره رونو د پاره د ټولو مسله تقسیم شوی نو چې الله په خپل تقسیم کړي دی دلیل د دې علم په اهمیت باندې خاصی سوال کې ځل کې راشي چې الله په خپل ولې تقسیم کړي مال مسله دا یره په کې ډېر مطلب دي چې تعبیر دي چې وکا قبل چا تسپارل شي ورو چې کې دي چې دا خبره به نه منلې چې دا به پلاني طرفداري کړي دا به دا کړي د الله په خبره کې وسوګداري شي ویل بل دا چې د دې لپاره چې عدل وشي الله ځکه په خپل دا مسله بیان کړ نو په دې کې د یقیني مسایل په دې کې هیڅ شک نشته یو اهمیت خدغه شو چې الله په خپل مسلې بیان کړي دویم اهمیت د دې مسلې او د دې علم هغه دی چې کله الله سبحانه وتعالى د میراث د مسلې بیان کړي نو به وی تلک حدود الله دا پولی دا الله دی نو الله دی مسلو ته پولی ویل خپل مسله دلیل شو چې دا مسلې اهم دي وې دا سړي پولی دا الله دی د دینه بناوړي دریم مسله چې هغه نه دی اهمیت ښکاری چې د میراث د مسلې چې کله موږ د ایتونو ترجمه وکړو تاسو ووري دینه بعد چې کوم ایتونه راځي پای کې داري چې دغه د الله حدود دي چې الله تعالی کو جنت ته وځي چې د دې حدود او خیال ونه ساتو او جهنم ته ځي مطلب چې مسله وړه مسله نه ده د جنت او د جهنم فیصله پکې دي شي نو سواله خبره غونه دی بازو کسان ته د میراث ته مسلې چې وړه ښکاری زمړه مرزي د ورکو کني ورکو نه تلک حدود الله دا پولی د الله په پولو کې بټوغي نه کې سچ الله خولي څنګه چې خولي غلوي ورکي خپل حقدار ته ورسي د دې علم فضیلت د دې مبارک حدیثونه راغلي خو بس به ضعیف دي لکه امام ابن ماجه رحم الله روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم تعلموا الفرائض واذا فرائض د علم ازدکی نور ته خای فانها نصف العلم دا نیم علم دی څه دی نیم علم څنګه شو بارك الله فيك یو هغه مسائل چې ژوند سره تعلق ساتي نو نور هغه مسائل چې مرګ نه بعد دي نو مخکې ژوند بیا مرګ دی نیم علم وځکه دې نیم علم ویل کی اول د حدیث کې دی چې اولنې علم چې دی امت کې په دې امت کې به خلکو نه یریږي هغه د علم الفرائض دی میراث ته مسله د خلکو نه یریږي او دغه شپ په روایت کې دا مرضی امام دارمی رحم الله راوړی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې قران زده کې خلکو ته وخایي او فرایض زده کې وعلموها الناس او خلکو ته وخایي او زه خو دې سره مې چې په ما باندې مرګ راځي او د علم به موچت کړی شي نو دې زمانه براشي په تاسو باندې چې دوه کسان به د میراث په مسله کې ورانی خصوص بنمو می چې دغه لپاره فیصله وکړي د علم بلکه مطلب څه شوی ها د علم به ختم شوی نو دوه کسان بوران شي خصوص بنئ چې
دوی دا فیصله وکړي خدا علم چا خو دې الله